آیا پوهیږئ روژه د انسان لپاره د یوې لویې خوشبختۍ دروازه پرانیزي؟ د سعادت د داسې یو څه دروازه درته پرانیزي چې ټول عمر که انسان د هغې لپاره خواري وکړي شاید وی نه ګټي. خو په دې مبارکه میاشت کې دغه امکان شته چې دغه سرحد ته انسان ځان ورسوي او انسان ځان خوشبخته کړي. ابدي خوشبختي، دایمي خوشبختي، یعنې نشته داسې الفاظ چې انسان هغه بیان کړی شي. پوهیږئ څه یادوم؟ له ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې روژه راورسیږي د جنت دروازې پرانیستل کیږي. سبحان الله. په یو بل حدیث مبارک کې له ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل کله چې رمضان راورسیږي نو د اسمان دروازې پرانیستل کیږي او د دوزخ دروازې بندیږي او شیطانان په زنځیرونو باندې تړل کیږي. یعنی د جنت دروازې پرانیستل کیږي، د دوزخ هغه بندیږي او شیطان په زنځیرونو تړل کیږي چې انسان سره د عبادت او د دغه ټولو نیکیو په دغه روژه کې د ذکر او اذکار د ټولو شوق، اشتیاق او صله پیدا شي. شیطان یې تړلی وي. تر ټولو مهمه دا چې د دوزخ دروازه بندیږي. که انسان په دغه میاشت کې وفات کیږي الله پاک جنت ته بیایي که مسلمانی او د جنت دروازې ورته پرانیستل کیږي او دغه جنت کې انسان د روژې په نیولو او په روژه کې عبادتونو په ترسره کولو باندې جنت کې ځان ته ځای تضمینوي، ځان ته کور ابدي کور جوړوي، ځان ته ځای ټاکي او ځان د جنت مستحق کوي. سبحان الله. روژه یوازې یوه میاشت ده، داسې تیریږي لکه د سترګو رپ. څومره چې کولی شئ، څومره چې مو وس کیږي ګټه ترې واخلئ. غافله کیږئ ما دا مه وایئ چې یوه میاشت ده. نه نه نه، د سترګو د رپ په اندازه چې کله تیره شي بیا درته معلومیږي چې څومره وخت و. عبادتونه پکې کوئ، صدقې پکې کوئ، ذکر پکې کوئ، قرآن کریم پکې لولئ. الله پاک به مو راتلونکی کال خوشبخته کړي او ټول عمر به خوشبخته یاست. معلومه نه ده چې راتلونکی کال به موږ او تاسې روژې ته ژوندي یو که نه، خو که څنګه چې لازمه ده هغسې نیکۍ وکړو او عبادتونه وکړو او دغه مبارکه روژه له ځانه خوشحاله خلاصه کړو، رخصت یې کړو، پوهیږئ د تیر کال او تیر ګناهونه به درته وبخښي الله پاک. او که دغه راتلونکي کال کې وفات کیږو موږ او تاسې سپین مخ به ولاړ یو او جنت ته به ځو انشاءالله. دغه حدیثونه چې مې درته بیان کړل په صحیح بخاري د حدیث مبارک کتاب کې روایت شوي دي چې د حدیث شمیره ده